دا کہانی د یو مزاحیه انسان په باره کې ده چې صرف د یو خاص قسمه دستانو په ذریعه سره په یو یا چته بلډینګ باندې د ختلو فیصله کوي. که چېرې د هغه د دستانو په نیمه لار کې بیټري ختمه شوه نو بیا د بغیر د پیراشوټه به ځمکې ته راځي. دی یو ډېر بهادر انسان وي ولې چې دی په سپیشل فورسز کې یو فوجي وي. هغه یو مزاحیه فوجي سره یو تکړه فوجي هم وي. هغه صرف په 20 سکنډه کې د یو ټوپک د وروستلو صلاحیت لري. د نوم شان وي او کله چې د سخت ټریننګ په دوران کې دته د خاموش اوسېدو د پاره وویل شي نو هغه د یو غنټې پورې هر څه برداشت کی او د ټولو مرګرو ریکارډ مات کی. او کله چې کمانډر دنه تپوس کوي چې دا تا څنګه وکړل نو هغه ورته وایي چې خاموشي هم یو هنر دی. د سر د هغه کمانډر لډیر زیاته غوسه ورشي. یو ورځ د دې مشهور وي او ناڅاپه په بلډینګ کې د خطرې ټولو ټلې اوازونه شروع کی او کله چې ټول بهر ته راوځي نو په ور باندې یو غټ بم لګېدلی وي او هغوی ته جټکه هله ولګي چې کله دوی د هغه بم ټیم ګوري په هغې کې صرف 15 منټه ټیم پاتې وي او د بم د پوچ کولو ټیم هم نه وي. او په دې وخت کې شون د ځان نه هیرو جوړوي او بم په ګاډي کې اږدي او په تادې سره د ښار نه لرې ځي. او بیا چې هغه لږ لرې لاړ شي هغه ته پته ولګي چې بم خو ما نه هلته پاتې شو. خو په خوشقسمتۍ سره دا هم د هغوی د ټریننګ حصه وي. خو د هغه دا بهادري هم کمانډر له غوسه ورولي او هغه ته وایي چې ته په فوج کې نه بلکې خپلې نیا سره په ډرامو کې د کار کولو قابل یې. هغه هم په دې ګپ کې خپلې نیا ته رنګ ملاوخي او هغه ته یو عجیبه خبر ملاویږي. د هغې رنګ یو سړی اوچتوي او هغه ته وایي چې ستا نیا اغوا شوې. خو په اصل کې د اغوا والا هغه مخکینۍ قصه وي چې شون یو غټ منشیات والا جیل ته لیږلی وي او اوس هغه بدل اخیستل غواړي او هغه اغواکار ده ته وایي که چېرې هغه خپله نیا جمدی لیدل غواړي نو په 2 ورځو کې دننه موږ له هغه قیمتي او نایاب کاڼي راوړه چې په دنیا کې صرف 2 دي او یو په دوبۍ کې او بل په امریکا کې دی. او کله چې په دې مسله کې هغه د خپل افسرانو نه مدد غواړي نو هغوی دې رد کوي ولې چې دا د هغه خپله د کور مسله وي. په دې شان له ډېره غوسه ورځي او خپل بیج غورځوي او وایي چې زه یو فوجي نه بلکې یو نوسی هم یم. د هغه ملګري هم رایوځای کېږي او د سره ملګري کېږي او اوس شروع شي میشن بوډۍ ریسکیو. او اوس د هغوی لومبی کار وسله جمع کول وي او هغوی سره وخت کمي. هغه سیده خپل ځای ته وردننه کېږي او د وسلې 2 غټ بیګونه راوباسي. خو یو ملګری یې ویني او دی ورته وایي چې زه میشن بوډۍ ریسکیو له روان یم چې کم د منشیاتو خلاف دی. خو په حیرانتیا سره د هغه کمانډر هم دلې اجازت ورکوي ولې چې هغه د مخکې نه دا غواړي چې دی به کله روکېږي. اوس د هغوی دویم ټارګټ د قیدیانو په ګاډي باندې حمله کول وي او سټیل مین نومې سړی راخلاصول وي ولې چې صرف هغه سړی د دې کاڼو په باره کې معلومات لري. شون د هیروګانو په سټایل کې د ګاډي د چت په ذریعې سره په ګاډي کې داخليږي او هغه سټیل مین نومې سړی آزادوي. د هغه سټایل له ګډوډ هم شي خو هغه د ثبوت د ختمولو دپاره دغه ګاډي هم سوځوي او بیا هغه ته رایادېږي چې زه څه پسې راغلی وم. خیر او کله چې په سټایل کې د هغه نه د دغه کاڼو په باره کې تپوس کوي نو هغه ورته وایي چې یو غمې په امریکا کې په یو چرچ کې دی او بل په دوبۍ کې یو عربپتي سره دی چې د هغه نوم ایوایف وي او دا هم ورته وایي چې ډېر زر د ایوایف په کور کې پارټي را روانه ده. اوس د هغوی لومبی قدم وي د ایوایف په پارټۍ کې شاملېدل او د ایوایف په پارټۍ کې صرف هغه خلک شرکت کولی شي کم خلک چې دعوتنامه لري. اوس د هغوی سترګې او داسې پوډري باندې وي چې هغه دغه دعوتنامه لري او هغوی ته دا هم پته ولګي چې د هغه ښځه مړه شوې ده او هغه د بلې ښځې په تلاش کې دی. د شان ښځه دوی ټولو ته وایي چې دا کار هم خو په ما شو. دغه ښځه دغه منشیاتو خرڅولو والا سره داسې رویه کوي چې هغه ورته خپل هر یو راز وایي. هغه ورته دا هم وایي چې زه په یو بلډینګ کې په 1 او یا نمبر چت کې اوسېږم. بیا شان خپل سپیشل دستانې اچوي او په دغه بلډینګ باندې خیجي. خو په نیمه لار کې د دغه دستانو بیټري ختمیږي او هغه لاندې را پریوځي خو هغه جمدی بچ کیږي. بیا شان د یو ویټر په جامه کې 1 یا نمبر چت کې داخليږي او څنګه چې هغه په کمره کې داخليږي نو هغه منشیات فروش یې ویني او هغه وایي کدا چېرې پولیس دی او دغه ځای نه تښتي. خو شان په تیزۍ سره د 1 او یا منزلونو نه د پوړو په ذریعې سره راکوزیږي او دغه په ګاډي کې پټیږي. او بیا دغه ښځه هم راځي او په ډیرو جګړو سره د هغه نه دغه دعوتنامه د هغوی د لاسو کېږي او بیا د هغوی مخه یو بل غټ مصیبت سره کېږي. اوس د هغوی چیف ته دا پته ولګي چې دوی وسله پټه کړې. هغه چیف د پسې خپل کسان لیږي چې کم د مرګ پسې راغلي وي. هغه سره د ښځه په فلمي انداز کې جنګېږي او هغوی ډبوي. اوس هغوی په پارټۍ کې داخليږي او هغوی ته یو عجیبه خبره پته ولګي چې ایوایف په اصل کې یو ښځه ده. بیا شان د خپلې ځوانۍ استعمال کوي او هغه سره ملګری کېږي
او ورته وایي چې ته ما خپل طاقت وخایا. هغه یو پټې کمرې ته بوزي، خو څنګه چې شان دننه داخليږي دو باډي ګارد هغه باندې تمانچه ایږدي او شان خپل ځان هغوی ته حواله کوي. بیا د موقع په تلاش کې په صحیح وخت باندې هغه دغه ځای نه وځي، خو ایوایف د مخکې نه د هر څه نه واقفه وي او شان ته د مرګ نه مخکې هغه کاڼې ښایي. او پدې کې شان خپل ملګرو له आवाज ورکوي چې راځي، او پدې کې د هغه ښځه او ملګري راننوځي او یو باډي ګارد جوخت وخی. خو پدې دوران کې د چیف قاتلان بیا راځي، خو د هغه ښځه هغوی ختموي. او کله چې ایوایف دا هر څه وویني نو هغه د قیمتي کاڼې د دوی ته حواله کوي. اوس دویم کاڼې پاتې وي چې کوم په امریکا کې په مایا نومي چرچ کې موجود وي، خو د سفر په دوران کې هغوی سړي خوارنې وي او په خپل منځ کې وایي چې نن د شپې روټۍ تیار ده. په دې وخت کې شان د خپل حاضر دماغه استعمال کوي. هغه خپل قدرتي ګرمه بمبره پرېږدي او ټول سړي خواره خوريږي او یریږي. اوس هغوی دغه چرچ ته ورسي، خو هغه عام چرچ نه وي بلکې هغه کې زاړه چالونه موجود وي. خو شان دغه ټولو نه بچ کیږي، خو پس ځینو کې ضرور لګي. د کانو د حاصلولو نه پس اوس نمبر وی د کانو په بدل کې خپل نیا آزادول. په دې ځای کې دوی ته دا پته ولګي چې دی هر څه شاته دغه سټیل مین نومې سړی دی او هغه دا پلان صرف دې د پاره جوړ کړی وي چې دې دوه کانو په مدد سره زبا امر شمه او بیا به مرګ زما څه هم نشي کولی. او کله چې هغه دغه دوه کانې یو ځای کوي یو تیز رڼا پیدا کیږي چې هغه اسمان ته رسي، خو اصل کې هغه د پولیس د ډرون رڼا وي. سټیل مین منډه وخی، خوشانه ګیروي او په ګپ کې هغه خیال د بدلولو د پاره ورته وایي چې زه د یو میاش په تنخواه باندې خپل ځان مرګ ته ونیسم، خو په اصل کې شان د سنه هم نه یریږي او په اخره کې هغه گرفتاریږي. هغه خپل نیا بچ کوي او د هغه ټیم د ټاپ پټ ایجنسی لقب حاصلوي. تاسو ته نننۍ کہانی څنګه ولګېده؟ ما ته خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو په یو نوي ویډیو سره. ما لراکې اجازت. بای بای.